वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वद्दुहा मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा मुझे तेरी स्याह जुल्फों की कसम, मा वद्दअक मैं तुझ पे नाराज हो सकता हूं, तेरी खातिर तो कायनात बना है, तुझे ही नाराज कर दूं, तुझ पर ही नाराज हो जाऊं, तेरे लिए तो मजलिस सजाई। मा वद्दअक रब्बुका, मैं भला तुम पे नाराज हो सकता हूं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, सारी कायनात छोड़ सकता हूं, तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता। वमा कला मैं तुम पे नाराज हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा कसम दे द साख्त पे वक्त बानी, वल्लैल इज़ा सजा او قسم दे पशप बानी چې کله پارام شي یا کله چې وغوړېږي. دیږي که الله د ساخت په وخت قسم وخوړو او پشپ باندې چې کله خوره شي. دا بعض مولیان لکه طارق جمیل صاحب هغه دیږي کې په یو ځای کې دا ترجمه کوي وضحا قسم دې ستا په زلفو باندې. نه دا هغه ترجمه ده او هغه تفسیر دی چې دا د دین د مشرانو نه نقل دی نه دی نقل. نو دا هغه تفسیر دی چې د خپلو خواهشاتو مطابق دی چې بس دا خلک لکه خوشحاله جوړي. څومره ښکلی تفسیر دی وضحا او پیغمبر قسم مې دي ستا په زلفو باندې. خلک وایي واه واه. نو موږ د واه واه دپاره خلک نه دي کېنولي، خلکو د دین بیانول غواړي. وضحا قسم دې د ساخت په وخت باندې. واضحه ضحا څه ته وایي؟ دا خو د عوامو ته هم پته ده چې دا د ساخت وخت ته ویلی کېږي. صلات الضحا معروف مونځ دی که نه. واللیل اذا سجا او قسم دې په شپه باندې کله چې خوره شي. رازی ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن، ترزان کړو قربان، ترزان کړو قربان. والله چې دا خبره هم کوي ټول امام